أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناهوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. یا هغوی ډاډه شوي دي چې زموږ محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ورونه غځېږي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا دوی د الله له پټ تدبیر نه بېغمه دي؟ په داسې حال کې چې د الله له پټ تدبیر نه همغه قوم بېغمه کېږي چې تباه کېدونکی وي. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا هغه خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسیدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي د واقعیت څخه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر ووهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دا قومونه چې موږ د حقوق کیسې درته اورو ستا په وړاندې مثالونه شته. د هغوی پیغمبرانو هغوی ته لښکاره څرګندو نښانو سره راغلل. حکم شي چې هغوی یو ځل دروغ ګڼلی و بیا د هغه منونکي نه و. وګوره موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. موږ د هغو په زیاترو کې د ژبنې یعنی وعدې څه وفا ونه موندله بلکې زیاتره مو فاسقان وموندل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا له هغو قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول موږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولېږه خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ. نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. موسی ویل ای فرعون زه د کائناتو د څښتن لخوا استازی راغلی زما دنده دا ده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حقه پرته هیڅ کومه خبره نه کوم. زه تاسې ته ستاسې د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلی نو له دې امله بني اسرائیل له ما سره ولېږه. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن من الصادقين. فرعون ویل کتا کومه نښانه راوړې وي او په خپله دعوا کې رښتونه یې نو هغه راوښیه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی خپله همسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی ښامار. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. غل خپل ګریوان لاس راویست او ټولو کتونکو ته هغه سپین ځلېده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
په دې سره د فرعون د قوم مشرانو په خپل منځو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي اوس ووایئ څه وایاست قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې دا یو د ده ورور په انتظار کې پرېږده او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوډګر درته راولي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين همداسې وشول او کوډګران فرعون ته راغلل هغوی وویل که موږ برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات ارومرو راکړل شي قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون جواب ورکړ هو او تاسو به د دربار نږدې کسان یاست قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين بیا هغوی موسی ته وویل تی غورځوي که مونږ یې وغورځو قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسی جواب ورکړ تاسې وغورځوئ هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې یې مسحورې او زړونه یې په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون مونږ موسی ته اشاره وکړه چې خپله حمسه وغورځوه څنګه چې وغورځوله په همغه شیبه کې هغې د هغوی هغه د دروغو طلسم پوستوني کې تېراوه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون په دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو او څه چې هغوی جوړ کړي و هغه باطل شو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فرعون او د هغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کېدو په ځای په معکوس ډول خورا سپک شول وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون او کوډګران په سجده پریوتل وی ویل مونږ رب العالمین ومانه هغه چې د موسی او هارون رب ده قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون ویل تاسو ور باندې ایمان راوړ مخکې له دې چې زه اجازه درکړم په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه و چې تاسو په دې پایتخت کې په کار واچوله تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسئ ښه نو اوس به د دې نتیجه تاسو ته څرګنده شي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين زه ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسې ټول په دارو زړوم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون هغوی ځواب ورکړ په هر حال زموږ ورګرځېدل د همغه خپل رب په لوري دي وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړې هغه له دې پرته نور څه نه دي چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شوې نو موږ هغه ومنلې ای ربه پر موږ باندې صبر وروه او موږ له نړۍ نه بوزه خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمان بردار اوسو صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی